د پاکستان د پوځ بل تر ټولو ستر منافقت د پاکستان حکومت د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد له داعش ډلې سره لاس یو کړی او پر افغانستان د بریدونو لپاره دواړو خواو ګډه پریکړه کړې. دا چې څنګه اولی پاکستانی حکومت داعش ډلې ته ځای او مهمات ورکړي، په اړه امریکا او نورو هیوادونو څه ویلي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ګارډین وایي پاکستان د افغانستان پر ضد د داعش ملاتړ کوي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه تحقیقي راپور کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره د داعش د خراسان څانګې ملاتړ کوي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان او د داعش د خراسان څانګې دوستانه اړیکې یو حقیقت دی او سترګې پرې نسی پټېدلی. ISI او په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکز په شمول د پاکستان استخبارات د داعش له لوړو تشکیلاتو سره موافقې ته رسېدلي دي. د دوی ترمنځ موافقه د بوري نومیږي چې د خیبر پښتونخوا په اورګزیو کې د یوې کوچنۍ سیمې نوم دی او د داعش اکثره مشران هلته اوسیږي. ورځپاڼه زیاتوي هم پاکستان او هم داعش په صداقت د بوري موافقې ته ژمن دي. د دې موافقې له کبله داعش له دې سره چې په پاکستان کې حضور لري هیڅکله په رسمي ډول په دغه هیواد کې خپله څانګه نه ده اعلان کړې او د پاکستان پر پوځ یې هیڅ حمله نه ده کړې. څو حملې چې ممکن دوی کړې وي هغه هم د پاکستان د پوځي ادارو په فرمایش سوي دي او د اکثره هدفونو ملکیان وو چې دا هم د پاکستان پوځ ته د وفادارۍ نښه ګڼل کیږي. ګارډین لیکلي دې ټکي ته پام ضروري دی چې په پاکستان کې د داعش له حضور سره هیڅ چا تر اوسه نه دي اورېدلي چې د پاکستان پوځ یا استخباراتو دي د داعش پر ضد عملیات کړي وي. د دې دلیل د بوري موافقه ده. د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې د داعش پر خراسان څانګې هیڅ راز عملیات نه کوي ځکه چې دې ډلې ته درناوی لري او په حقیقت کې دا ډله یې میلمنه ده او عموما غړي یې د پوځ په میلمستونونو کې اوسیږي. د ګارډین د راپور لیکوال د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري د داعش نازول طبیعي بولي ځکه چې له دې ډلې څخه د افغان طالبانو پر ضد کار اخلي. له کله چې په افغانستان کې د اسلامي امارت نظام واکمن سوی داعش له سختو ستونزو سره مخامخ سوی دی. په افغانستان کې خوندي ځایونه ورڅخه اخیستل سوي او د دې لپاره چې د پټېدو ځای نه مومي اکثره غړي پاکستان ته تښتېدلي او له هغه ځایه د پاکستان پوځي ادارې د افغانستان پر اوسنۍ ادارې د فشار راوړلو لپاره کار اخلي. ورځپاڼې د داعش د خراسان څانګې د ځینو جګړهمارو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په میلمستونونو کې میلمانه دي جزئیات هم ورکړي او لیکلي چې د دغو کسانو اکثریت د اورکزۍ ایجنسۍ اوسیدونکي دي. د داعش خراسان څانګه اصلا هم په اورکزیو کې رامنځته سوې او مشر یې د همدې سیمې دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.